زما سالارنامه ده. زه دلته کې دا تقریبا کم از کم 15 سال نه د کباړ کاروبار کوم. موږ سره ډفرنټ کوالټي نیو کې راځي او کې کباړ کې هم دوړ کې راځي. موږ سره اصل کې راځي بهر ملکونه راځي، یورپ نه، بس بیا کراچۍ له راشي، کراچۍ نه دلته کې بیا ډیلران دي، هغوی ولې هغې نه بیا موږ په چاڼ یو جوړه ډوډۍ موږ ته راوالو. بیا دلته کې بس زه خپله آنلاین باندې خرڅوم او دوکان کې هم دلته کې کسټمر راځي راله، خو دلته کسټمر لږ مهنګۍ ډېره ده، بس کسټمر لږ کمزوره شوی دی. اوس آنلاین لږ ښه ګزاره کېږي ورباندې آنلاین باندې، د آنلاین سره اوس کار ښه دی شکر. دلته کې ډېر کسان نن سبا خو چې وګورې ډېر زیات کسان داسې ګرځي چې موږ نه پکچر والي سهار ته راشي جوړه والي هغوی بس ټي سی ایس والا ته ورکړي مخکې فارورډ کړي. نو اوس هغې ملګري هم دي، هغوی بس هغوی نه ما طریقه څه یاده کړه. نو زه خپل اوس آنلاین زه ورکوم ورته، الحمدلله شکر دی، بس هغه لین دین سرکل روان دی ورباندې. آنلاین کسټمر چې دی دا پنجاب نه ډېر زیات دی، لکه کې پی کې هم شته، خو عمره آنلاین باندې هغه کې پښتانه عمره ټرسټ نه کوي ورباندې. نو پنجاب خلک بیا ښه دي، په دې ټرسټ هم ډېر زیات کوي او مطلب زیات خرڅېږي په پنجاب، ډېر زیات خرڅېږي آنلاین سیسټم. موږ له پیمنټ پیله کوي، پیمنټ وکړي، بیا هغې کې موږ ټي سی ایس والا راورکړو. ټي سی ایس والا 2-3 ورځې کې رسوي ورله شي، نو 2-3 ورځې کې ټي سی ایس باندې رسوي ورته. وایي که انکیس ستا بوټ خوښ نه شو نو هغه موږ ورته چې دا شیز کې څه مسله وایه، ستاسو خوښ نه شو، بیرته ایکسچینج کېږي نه، منې پیسې بیرته واپس ورته ټرانسفر کړو ورته. موږ له خو پیسې باندې راولېږو، واپس که څه مسله پکې راشي انکیس پیسې بیا واپس ورلېږو، صرف د ټي سی ایس خرچه په هغه باندې شي ورباندې، نور څه خرچه هغه باندې نشته دی. خلک وړو له حیرانه دي، نو بوټان له بس څوک سوزګار شي. او دا چې کوم پنجاب سایډ له خلک دي هغوی بس هغوی د امپورټ شیزونو ته ډېر زیات خوشحالېږي او موږ هم ورته شیز نه ورلېږو چې هغه مطلب کمزوري وي یا سیل فیمیل پیس ده. حالانکې د کباړ کې شنې درې مېدلې دا هم پکې راغلي وي، خو موږ دا شیز آنلاین ته ورکوو چې هغه سیز صفا وي. حالانکې ریټ به د بازار نه دلته کې موږ آنلاین کې ښه ریټ کې وځي، مطلب که دلته کې موږ نه په 2000 پر اګزامپل وځي، په آنلاین کې موږ نه 3000 کې وځي، که دلته کې 3 دلته کې آنلاین باندې 5000 کې وځي. مخکې خو ډېر ارزانه و، مخکې خو مطلب داسې و چې په کباړ به مطلب کیلو حساب سره راته. نن سبا چې کیلو حساب سره واړي نو بیا به هغه خرڅولی نه شي، هغه سر پراته وي. نو اوس چانټې باندې موږ خپله یو جوړې راغونډې کړو، هغه بس بیا آنلاین ته ورکړو. او بوټ دومره ګران شوی دی چې لکه مطلب پاکستان پیسو ویلي هغه کمه شوې ده ورسره، د هغه وجه نه بوټ هغه رنګه ګراني ډېر زیاته ګراني پکې راغلې ده بوټانو کې. نو سوشل میډیا خو بس که څوک پوه شي لکه مطلب ګډه دا موبایل دواړه سایډ استعمالېږي، که ښه سایډ له استعمالېږي ښه سایډ له استعمالېږي، که بد سایډ له استعمالېږي بد سایډ له استعمالېږي. ټیک ټاک خو بس نن سبا خو دا ینګ جنریشن ټول منټ دی ختم کړی دی ټیک ټاک. او خو بس دغه انکم په دې باندې چې سړی سوچ وکړي دې باندې خپل انکم میلاوېږي سړي ته. لکه سټوډنټان موږ سټډي هم نه ده کړې، مطلب هغومره لیول کې نه ده کړې. که د سټوډنټان راځي موږ له هغه چې څه ناسب بس دی هر څه باندې پوه وي نو هغه زموږ نه موږ که مطلب 1000-2000 ګټو هغه به 4-5000 ګټي، هغه به موږ نه هم ډېر ښه وي، ځکه هغه به ډیل صحیح کوی شي کسټمر سره. موږ د کسټمر سره هغه رنګ ډیل نشو کوی. نو دغه مسله پکې بس سټوډنټانو لپاره ښه اپارچونټي دا یو ده چې هغه راشي او آنلاین د سیسټم سره